د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تاسو کارنامه وګورئ، هغه خپل کارکون سره ریوی څنګه ده، نو تاسو د نن سبا وزیر اعلی هاوس کې څه روان دي، نو تاسو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ، څه علمین ګنډاپورې سره مینه ساتئ. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ، ځکه چې نن سبا وزیر اعلی هاوس کې څه شروع دي، هغه د علمین ګنډاپور د علمین ګنډاپور خپل کارکون سره څومره مینه ساتي، هغه تاسو دا ویډیو کمپلیټ وګورئ، ځکه چې نن سبا علمین ګنډاپور ډیزرټ خلي اعلانونه کړي دي خیبر پښتونخوا دپاره، او دا هغه د علمین ګنډاپور یو کارکون دی، هغه ځای د ویډیو پیغام جاری کړی دی. تاسو راسه د ویډیو پیغام وګورئ او مخکې شیر کړئ. زه موجود یم په سی ایم هاوس کې، چیف منسټر هاوس چې زمونږ وزیر اعلی کې پی کې علي امین ګنډاپور دلته کینی پاسي دی کور دی. دا تاسو لیدلی شئ، سم باندې دی، دا وګورئ، دا وګوره، ته به نه وایې چې دا چیف منسټر هاوس دی. ښه دا وګورئ، مکمل واده ته جوړ شوی دی. نو دې پسې موږ خندا نه کوو، دې پسې موږ خندا نه کوو، دا موږ د دې صفت کوو چې پرویز خټک دلته چیف منسټر و، چا دلته قدم هم نشو ایښی، دې نه ګیر چاپېره 150 کیلومتره علاقه کې به چا قدم هم نشو ایښی. او دا ټایم موږ په چیف منسټر هاوس کې ناست یو، روټۍ مو خوړه، دا چای مو څښلې، او ښه ګرځو پکې ویډیوګانې او داسې چاردام باتروم هر څه هم پکې وکړو. موږ سره ښه سپیشل چیف منسټر چې کوم دی میلو شو، دا دی نه مخامخ یې ګاډی ولاړ دی علمین ګنډاپور، او داسې اوس دلته موږ سره میلو شو، اینده باره بچه ته مې دغه داسې ګرځي لکه چې عام کور کې څوک څنګه ګرځي. موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي په پي ټي آی پارټۍ کې، نو دا موږ سره ډېر یو نرمدلي کوي او یو همدردي راسره کوي چې موږ یې دا دی وګورئ په نو پرېښي کور کې لکه حجرې ته جوړه کړې ده. نو موږ به د دې صفت کوو، او وزیر اعلی ته په دواړو لاسو زموږ سلام دی چې موږ له تاسو دومره عزت راکړو او دومره مینه هم راکړه. والسلام. عمران خان زنده باد. تاسو دا ویډیو پیغام وکړه د علمین ګنډاپور یو کارکون، هغه د وزیر اعلی هاوس د پیغام جاری کړی و، دا غلطه څنګه حالات تاسو د کس واورېدل. نو دغسې علمین ګنډاپور د خپل کارکون سره مینه محبت کوي، نو داسې تاسو هم ګورئ، دومره ته خلک خوشحاله دي علمین ګنډاپور له هغوی ځکه یو سخت تېره شوي دي، بېل شوي ته پته ده دا داسې دی، هغو ته پته موږ سره عوام څومره مینه محبت کوي، نو هغو ته پته ده موږ سره دغو کارکونانو څه بله سختې تېرې کړي دي. نو دغه کارکون هغه د ویډیو پیغام جاری کړی و. علمین ګنډاپور ډېر خوشحاله و. علمین ګنډاپور د پي کې دپاره ډېر ښکلي اعلانونه کړي دي. تاسو ته پته ده صحت کارت باره کې اعلانونه کړي دي، جوماتونو د باره کې اعلانونه کړي، جوماتونو د بیل معاف کوم، مویا صاحبانو ته تنخواګانې لګوم. دا ویډیو تاسو سره شریک هم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ. والسلام.